د مبارک سیرت درس ته تر دې پورې رسیدلو چې نبی صلی الله علیه وسلم د خدیجه کبرا سره واده وکړي. تیر درس کې شمالي دا و چې د رسول الله څخه څه صفات موږ ذکر کړل. ډېر حیاناک انسان او صادق انسان او امانتګر او د پنځه لسو د شلو کلو په عمر کې یو واقعه به کې راغله، حرب الفجار چې هغه کې برخه واخیسته. د عراق نه خلکو د اوقاس مېلې له سودا را لګلې و. د براس په نامه باندې عربي او عروه الرجال چې د قاصد او د ایمان خرڅون کې هغه وژلو د دینه جنگ جوړ شو. د واقعه د شوال په میاشت کې حلف الفضول دا جوړ شو چې یو سړی و هغه بچا باندې مال خرڅ کړي، هغه سړی انکار وکړ چې مال نه ورکوم. په عربو باندې جواب وکړ چې جړاله خو کې نه خو هغه اشعار ویلي. اخر کې زبیر بن عبد المطلب د رسول الله کاکا د ابن جدعان په کور کې او شورا را جمع کړه، وی ویلي چې موږ به د هر مظلومه کومک کوو. باندې کې رسول الله بیعت وکړي. د دین وروسته به 25 کلو په عمر باندې رسول الله د شام په طرف باندې روانيږي. خدیجه کبرا مالوري د میسر سره چې د رسول الله ډېر معجزات اغله معلوم شو. به د رسول الله واده د خدیجه سره واسطه د نفیسه ابن منیه بنت منیه تقریبا شروع کانه په مہر کې ورکړه. د رسول الله ته اول بچي وشو عبد الله قاسم، لوري به ته وشو زینب، به بلل رقیه، بلل به فاطمه، به ام کلثوم او به د مقوقس بادشاہ په واسطه باندې د ماریا سره واده شو چې دغه نه ابراهیم پیدا شو. دا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د سیرت تیر درس. د نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې 15 کلنی ورسېدو دې کې نشه واقع دا وشوله. بناء الكعبه د کعبه جوړېدل، دا کوم چې موجوده کعبه دا وسورانی کې جوړیږي. اول لږ دا ورانه شوی ولیدا. یو وجه مفسرون دا ذکر کړی چې په عربو کې ډېر سخت بارونه وشول، سیلابونه وروتل. دې سیلابونو دا کار وکړي چې د کعبه د باج دیوالونه راونړول را خراب کړه. عربو ویل چې دیو جوړواله پکار دی او یا د دیو جنا رسول الله دا ملګرو دا جوړول چې دا زړه شوی او کله چې آبادی زړه شي نو طبعا دغه جوړېدل به پکار دی. درې مې وجه بعض مفسرون او محدثون دا هم ذکر کړی دا چې زنانه واغې په کعبه کې خوشبوئی لګوله او هغه خوشبوئی د شو لکه د عود لرګي انت به لرګي کې خو دوه به غیله ور ور واچو دا شاخ علاقه په ټوله خوشبوئی شو. د دې ور لګېدو سره د صورت حال راغی چې ایسه دیوالونو ور واپسو د کپڑے او هغه دیوالونه زړه شنو عرب راجمه شو. شرط دې جوړول اوس پکار دی. دا درې طریقې اهل الملکلی دارالنظم کې عربو جرګه کې نه ولا او دای ویلې چې موږ به دا کعبه جوړو خود څنګه جوړو کو پچې جوړو کو. دا دوه ډېر مهمه خبرې جوړې کو څنګه او پچا باندې به جوړو. موږ خو ځکه نشو جوړولې چې څنګه باندې ټوله د خاطو دا او کعبه د ګټونو جوړه شوې ده. دله چې د شو معمار او ګلکار رانی شي چې تر څو پورې هغه د تیګي په آبادی کې ماهری دا جوړېدل ګران دي. دویم زموږ دوره غربت او فقر دی چې ډیره موږ کم لرګي د بره د شت باندې اچو هغه پیسې موږ سره نشته او که پیسې پیدا شي لرګي نشته. دا دوه خبرې دوی پر شورا کې واچولې. وې دی وخت کې وسړی راغی هغه د عربو له ویلې تاسو خبر نه وي نه وې د جدي په دی خوا کې یو کشته دا چې هغه ماته شوی دا د ساحل ولا بار را غرزولې دا د ساحل را غرزولې راځي شور شو هغه ماته کشته راوړو ایسه د اکل لرګونه دي دا چې جوړ کړي. دا ډیره خبره وشوه. زموږ سره د لرګو سوچو چې دا کومه پیدا کو بدیجه کې دا کشته ورانه دا اسی بوزل پرته د نوزینه پیدا خسل وکړ دي. دویم یو بل سړی راغی ولکه تاسو خبر نه عربو ویل نه وېستاسو په علاقه کې یو ګلکار دی معمار دی نصرانی باقوم دا غنم دی باقوم هغه په دې ګټو لګولو کې ډېر قابل دی. ډیره مضبوطه ګټه لګي او د شی بادي جوړي حیرام شي. ورګه ګلکار مو شدا خو بالکل جوړه خبره ده. زه شي دا کار وکړو نو په دې وخت کې څه کسانه ولګل هغه کېشتین تخفیر اورل او باز خلک دې باقوم سره خبر وکړي چې تاسو موږ د آبادی وکړو طالب دمر اجرت درکو. وی صحیح ده. دا دوه شیونه چې کله حاضر شول نو عرب ویلې چې وس دا کوټه موږ جوړو د دې لپاره چنده پکار ده مال پکار دی راځي چنده واچ. وګوره یاد ساتئ چنده چې کله موږ اچو څنګه چنده کې به یو څه صفاتونه وي. یو صفات به کې دی چې بده کې به حق کمال نه چې هغه په زنا ګټل شي او په دې کې سړی ولګي. دا عربو عادت دا چې بخپل وینځ ساتل او دغه لپاره به جدا آبادین کورونه او انت به ورتل خلکو به زنا کول او غیره به پیسې ورکولې. دی عربو دا اگر که مشرکین دې په دې کې خود شي ویل چې په حرام مال باندې څنګه الله اجر نه ورکړي او رسول الله فرمایي چې حرام نور حرام مال پاکیمنا نو اول به زنا په واسطه باندې ګټلې شوی مال دا به د آبادی کې نه لګو یو لګل دا وکړه. دوی دا ویل چې حرام مال چې په بل طریقه باندې سړی وصول کړي دا به نه وروړو خاص کر د غصب مال
د په د باندې ډاکه کړي دا هغه په هغه باندې کړي دا د غاړه تختولې او خانه تختولې هغه د قسم کلام دې کړي دا په دې باندې کم آمدن منظر راغلی دی په دې شي مال باندې مدا باندې نه جوړو چې ډیره خلا خلق راتل چندې اشولا خو وخت پورې دا ټول خلک چې څومره عرب الته موجودو چندې راوړه کی خدا حساب او اندازې چې کله ولګول نو ویل چې بده خو د کعبه آبادی نه کیږي تر څو پورې چې دوه کارونه موږ وکړو وجلا چې موږ دا څومره حسابي کړي دا وغیرہ پر څومره موږ اندازه ولګول هغه پیسې ډېری غواړي دا کمی دي یا به حرام مال نه بګي څه برخه اچو تر څو پورې کعبه په جوړ کو او یا به د کعبه په دې کوټه کې موږ د شي ترمیم والے کو معنا څه حساب پریدو او د څه کوټه جوړو لکه په تور مثال 10 متر کوټه یا به 15 متر کوټه جوړه یا کدا 10 متر پوره جوړه نو تر څو پورې بدی چنده کیږي نه چې بار نو سره مال حرام رانه وړي عربو له بالکل لا صحیح ده حرام خو نه راوړو د شی بو کو کوټه چې څومره اندازه خیر ده دا 2 غزه 3 غزه دا فریدو او دغه به شروع به چې کله الله رب العزت موږ له وسره کړی ایسو به کې غنوري سمرا داخل به جوړ شي اوس کار کول پکار دي زړه ده نو وی ویل چې بالکل صحیح ده فیصله به دې باندې وشو چې پورا آبادی را نه سنا بلکې دا کوټه په منځ نه بو یا درې شي اخلو یو بفریدو دا مسله چې کله وشوله د دین اوس عربو دویمه جرګه په دې وکړه شرکت دا بو څوګرا نه دی دا باندې وسوګرا ورانه یو ویل ته په ورشه او بل ویل ته په ورشه او بل ویل ته په ورشه خدای عربو دا مشان ناس و په دې مزمن کې هیڅ کوم دل نه تیار د وجه دا و چې نږدې وخت کې د ابرهه واقعه تیر شوی و چې هغه د بیت الله د تخریب کوشش کوي رب العالمین دا غش په تزره فوز ټول برباد او په دې باندې تاریخ گواهی چې کله د کعبه به عزت چا کړی دا هغه الله جلیل کړي تاسو نشي کړی دي دوی یې نه ورتل نه دی کوټېلا به موږ کې دا ویل چې موږ د تخریب په نیت باندې راځو موږ په دینت باندې راځو چې دا زړه باندې ختم کوو نه به باندې په ولګو ولید په نامه باندې وسړیو دا میدان لرو وته ولید د رسول الله سره ډېر باسونه شوی دي ورسره ان شاء الله بشریت کې هغه روان دي دا رنگ نم ډېر حسین او ډېر مالدار او ځامن مزيت او اجري والا سړیو وېسه به دا کار وکم د کعبه د کوټې دا غټ چې تیګي دا بسر وګورځو ډېر وخیر خلکو عرب وی ویلي وی اول بزور وکه چې تاسو ټول عربان راځي ما زه چې کله دا غتیږي ته اخلمه کده الله قهر او مصیبت راغی خو یواځې زبور باندې برباد شمه نو ګوره تاسو قابلیت بوتي ورنه راوړي دا چې مر شم دا خدای نه تاسو کله باز وخت کې انسان دی قرباني لزان تیار کی زما دا بدن ټوټه شو چې زما د نور مسلمانانو نه دا ور باندې بچ اگر کدا مشرکین وو ډېر کړه ولید چې دی هغه بر اور وخت دی سر لا دی نور عربو ودا ویل اللهم لم نزق الله من ګوره چرته کاګر روان نه یو په دینیت نه راغلی چې ساده کعبه ورانو کو وینړو اللهم لم نرد الا الخير الله موږ د بل هیڅ پاسه نه د پاره نه راغلی مگر صرف د دې لپاره چې ابدي جوړه کو ګوره موږ باندې قهر رانه والی ګیرم نکی مشرکین دې دومره یریږي افسوس به حال د مسلمان چې هغه حرم لورجو په هغه کې غلا کوي انت قتل کوي انت زنا کوي مشرک انسان دی هغه د بیت الله د جوړوالي مسله کوي لیکن دومره د الله نه یریږي چې ګروپ کې نه ولې لکه تاسو دعاګانې غواړئ او زموږ مسلمان دومره بجرأت نه چې په داخل د حرم کې غلا کوي انت غلط حرکتونه شروع کی د اسلام باندې به انسان څه سوچو چې څه ور باندې فکر وکړي او څه ور باندې اجر ځان لوالي خدای یو ګټه راواخه سره لری کړه دا بل لری کړه عربان ورته ویلې بس راکته شه دوی ویلې چې ګوره دا وګټه مال لري کړو ما باندې د الله مصیبت را نغی راځي راخیږي ورا کوشته شراکی وته ویلې چې وش په یو ورځ خو انتظار کوو ځکه الله کړه سړی ډیر زر نه رانی شي پریدي کې دې چې نن ورځ باندې عذاب راولې او کنن را نشو د شپه به تیر شي کې سبا خو بلګیر کې د شي ورځ په انتظار وکړو د الله عذاب راغی نو بس بیا به برباد شو موږ تختو غرانه غنه بیا به ټول به شریک ادا کارو شپه تیر شو ورځ تیر شو شپه تیر شو هیڅ شي راغی ځکه دې خلکو خو د خیر اراده و سبب چې ټول عربان رال ولید مخکې او دغه زمانو په شي دی یو ګټه ته اخلي خو حتی تر دې پورې چې تداوی له خبر ورسوله چې کوم ابراهيم عليه السلام جوړ کړی و په دې تداو کې د نشه آبادین لګیدلې وی روایتو کې راځي ک اسنمت البخت الخضراء ویتا بدا ګمان کو لکه د شینا وخه د قوب بوکام مزیدار ګټ او دا تیګه د شې یو بل سره جوخته لګیدلې وی چې تاب ور باندې ویلې چې سم ور باندې میخ لګیدلې مضبوطی دیجه پورا بادی رااله نو دی خلکو سره جبلونه وا چې کله جبل ور واچو چې موږ د بیخ تهداب د تیګ را بار کو نو دوه روایت راغلي یو روایت کې دا راغلي چې په دې ځای باندې وساب سړک راغی د زلزلې یو ور عربان وته د لاړ
دیم قول کې د شراغلی دی چې کله دا جبل وردن نه کې چې دی ګټ لسن گزار ورکې د سی ورانه وکړه چې دا ټول دنیا منوره شو رڼا شو نږدې ان قریب چې هغه کوم انسان سره جبل دی هغه د سترګې کار بالکل پری دی پدې ځای کې بس عربي ویریات ساتي نبی خو نشته چې هغه موږ له اطلاع را کی چې بس دې جبل وهراله نور کار مکوې د دینه معلومه شو چې موږ الله نور خپکیږي نور به تحدام روبا سنا بس دا بر چردوالیم لري کړه اوس بده شي کوم چې دا کوم آبادی موږ غواړو د دې غټو په سر باندې به شروع کوو سرنه وی خبره صحیح ده په دې ځبانه شروع وکړه الله تر دې پورې چې حجر اسود پورې خبر را ورسېده حجر اسود د دې چې تیګره د جنت لراغلی ابراهيم عليه السلام د رب العالمین ورکړي صحیح حدیث کې راځي د مسلمانانو د ګناهونو د وجنه د خلکو د ګناهونو د وجنه ایسه تور شو حجاج بلیدری ده البته ورځ خپل به کې وکني اسلام او کني یو لکتا یا اشاره مو تکافیره چې کله هجومي د دې مسلمانانو د ګناهونو ایسه تور کړه یا د جنت ګټه ودی کې ډیر رڼا وا نو کچیرتا دارنه الله ته تکړی نه وي دا ټول دنیا به منوره شوی وي نبی به هر سړي رڼاګانې ختم کړو یو به صورت حال براغره شپه ورځ معلومه نه وي الله رڼا لري کړه دیجه پوره خبر رااله چې کله رااله نو یو عربي ولې د حجر اسود منګه خلوص من خاندان به پدې جګدي بل ویلې منګه لکه پدې جګه به تور مثال ممندان ویلې چې لکه داتې کې به منګه غدو شینوار ویلې چې داتې کې به منګه غدو صافین ویلې چې داتې کې به منګه غدو ته غوړو خلکو ویلې چې دا به منګه غدو خو یو بر بشي توري راوېستي یو بل لتن نه کې خودو امیہ ابن حرب د ابو سفیان پلار د یو غټ ملک او مشرو هغه د ټول عربان را جمع کړو کینول په ټغر باندې ورته وي تاسو ساتهګان خلک خپل تر ځمن یو بل بشي توري رېستري یو ته کوتي موراړو بل ته کوتي موراړو راځي فیصله وکړو څنګه وې د بابي بني شیبه د دې په دروازه باندې چې ارسل اولنې رانه وته هغه انسان به دا غټ راکړو په دې ځای کې بېګدي الکه د ټولو په فیصله دا کنه دا وېدا ورګه په دې خو کړو کنه دا وېدا درې کړه د ورته خو کم دا کنه وېدا سبا شکل کېږي په بابي بني شیبه باندې رب العالمین محمد صلی الله علیه وسلم را داخل کی د 15 کلو ځوان دی چې کله را داخل شنو ټول ویلي رزین الصادق الامین او موږ راځو چې په دې صادق باندې چې ډېر امانتدار دی ټول عربانو आवाजونه وکړه دا کارول رب العالمین وکي د دې وجنه وکي چې محمد رسول الله پر دروازه باندې راغی چې په دې خلکو باندې رسول الله مشری وسلم علی دې خلکو تسمیه ور رب العالمین ورکي نبی کریم علیه السلام شراغ ورته ویل یا رسول الله یا محمد علیه الصلاه والسلام دوی خلکو په دې مابین کې لانجه او موږ د څه فیصله کړی دا ګډ بته تیږي کې دوی زموږ ټول په دې باندې خوخاله رسول الله ډېر وکړ سړیو ډېر انتهایی ان شاء الله دې په شمایلو کې ورس تر چې زموږ محمد رسول الله څومره عقل د دنیا عقلونه چې راځم کې د رسول الله د عقل په ظریف اندازه نشي رسیدي نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې باندې قادر چې په خپل دا ګټ راوالي او روچتي کې الته کېدي خدای چې چلے وکي وای ویل شي وغټ ساده وتی شړې راوړې ډیر راوړل مډه راون غړولې د تیګ راواخصو په دې کې خو بخپلا یو کنج یو ملک لور کې د قوم مشر لا دابل بل لور کې او دابل بل لور کې او دابل بل لور کې دابل بل لور کې وسی اوچتا کوي ټول په شریکه باندې دا الته وړه ټول خوشاله شو چې من کار کړی دی بل من کړی دی بل منګه چې کله دې برجل ورغه محمد صلی الله علیه وسلم بچ ورغه او د تیګ راواخصه په دغه ځبانه کې خو د کوم ځبانه خو درې شوی دا مسله وشوه جګړه ختم شوه نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ورث عائشہ به ویلې یا ام المؤمنین کستا دا قوم چرته د نبی ایمان ولا نه نو ما دا کعبه د شي جوړول لکه زړه د ابراهیم علیہ السلام نقشه څنګه د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام نقشه داوا تقریبا 9 متر دی دیوالو غدواله برچته پټنو دو دروازې وی په یو بسړې ورته نه کېدو دنه کې دوه راګه تموزو کې او بار مته وته عربو څه چلو کې دا کوټه په من باندې رانی مکړه نو شپږه پاکستاني ولګولې درې مخ کې او درې ورستا او بل اور باندې چتم پټ کې او دا دروازه دې شکل چې 2 متر د دې ځمکې نه اوچه تکړه دې په دې مقصد باندې اوچه تکړه چې ترڅو پر عربان څوک وغواړي داخله ورځي الته مونږ کې یو څوک نه غواړي الته نه پریدي خلک هم زیات د کثرت هم د لانجم جوړيږي دا حتیمه به د کعبه کې داخلو زمونږ د رب العالمین په دې کې لوی حکمتونه ده د کبل فرض او تقدیر دا حتیمه به د کعبه کې دنه پټ وي نو دوه رکعات موږ په دې کې دنه سنت او هغه چا کول به د حج په موسم کې چې دا په لکونو حاجیان راځي چا به دروازه خلاصې ده
الله ته د حاتم را بار کې چې کله یو سړی د حاتم په داخل کې 2 رکعات مونږ کې د دې دشي مثال له اهل علم فرمایي لکه په داخل له کوټه کې چې د مونږ کړي دغه رب العالمین د حکمت خو چې داخله د نبی عهد ولادي کې چیرته دا کارو کوم نو به وایي شدت کعبه راورانه کړ پرون پیغمبر شونه کعبه راورانه کړ دا مونږ نه منو دلته مسلمان علماء د لیکي چې یو شی افضل وي او بل جایز نو کله کله په دې جایز باندې عمل دی او افضل پرې دا د دې وجنه چې لانجتي جوړیږي خو په دې شرط چې بدعت ورته ونه کی د څه باندې چې ته کوي بدعت او دا خبره کوي دا بدعت موږ څنګه کوو نو کو سبب داخله وي چې لکه دا کاری ولې وکی دی ولې ونه کی به چې وخت د پاره تا په دې جایز شی باندې عمل وکي بیرته به خپل افضل شي رجوع کوي نبی کریم علیه السلام دا خبره ویله وکړه چې دی ورته ویلي په دې مزمنس کې بل مسله دا واقع شو چې نبی کریم علیه السلام د ابتدا ماشومتوب نه د مشرکینو سره بت پرستو سره سخت ورانه یو مجلس کې ناسو په دې کې بل سره زید ابن عمر ابن نفیل زید ابن عمر ابن نفیل اغم ناسو یو مشترک د غیر الله په نامه باندې یو ګډه لاله کړي او هغه دې ځل راوړو داخل کړي په خړې و د استخام برابر شو د اور باندې کې خود لري شو نو زید ابن عمر ابن نفیل هم ته اوچت شو محمد رسول الله هم ته اوچت شو د رسول الله په وخت کې اگر کبا چې موحدینو خو پټ زید ابن عمر ابن نفیل د شي ویلې و تعجب اے مشرکینو دا ګډه شي دا پیدا کړی رب العالمین دا باران رب العالمین دا ورولې په دې باندې دا شینکی رب العالمین دا ټوکولې دي د دې ګډي تربيت رب العالمین کړی دی د دې د روح او د مرګ اختیار د الله سره دی او آخر کې تاسو دا اخر د غیر الله په نامه باندې دا ذبح کوي دا کوم انصاف دی به انصاف خلکو چې دا ټول کارونه الله کې اخر کې تاسو دا بل چا په نامه باندې ذبح کوي چونکی زید بن عمرو ابن نفیل دا دعوت وکي خو چې خبره ونه منله او دی وجه نه منله چې دې شری دعوت څه ساتلو دا اصول دي سفیان ثوری رحمت الله علیه بیان کړی دي چې کله ته په یو ځای کې ګرم دعوت ساتي ستا مخالفین بځي دعوت مکوا پنځه ټیمه موږ په جمع باندې کوا قران لګوتې مو وراوړه حدیث لګوتې مو وراوړه په بدعت باندې رد مکوا هر سړی بس ته عید کې مولوی شه په خیر اله او کوي جوړي خو چې کله د رسول الله حدیث لا سر واچو قران له لا سر واچو جهاد له لا سر واچو نبی به خلک دا و چې دا ګور ډیر شری سړی دی دوی چې نو راغلي څومره اتحادو داخله چې کله د مکه داخل شو دا فسادونه پکېرالو دا نو د زید ابن عمر ابن نفیل دا دعوت سس غوندي او خلکو څخه پروا ته ونه لرله اما زموږ د محمد رسول الله دعوت نو ځکه خلکو مخالفتونه شروع کړه شایو وکړه شابل رب العالمین د نبی کریم علیه السلام په ځړه کې خلوت ورواچ یواز پاتې کېدل بعض انسانان دا طبيعت لري چې هغه همیشه د خلکو سره ناسي مجلسونه کې او خنداګانې او غپې شپې ولی بعض انسانان د عادت لري چې هغه کله د انسانانو سره زیات اختلاف کوي تنگ شي چې دا موږ څه پیدا شو داخله پڅ کې لګېږي او د رب العالمین سره ډېر خوشاله دي نو الله رب العزت رسول الله په ځړه کې دا ورواچو ځکه دا زونه رب العالمین په دې ګوتو کې يتقلب کیف یشاء زمونږ الله چې څنګه او غاړي اسی اړي وړو په دې بل تر باندې او اهل المدالک دي د انسان ایمان چې بربادي کبر بد اخلاقی زید مزاحه بدعت گناهونه تصویران الصلاه او د قشن د خلکو سره زیات اختلاف د سیم مکه چې بالکل د انسانانو نفرت وکي چې سره د خاله راځي تندې درورن کړی چې لکه دا به څنګه ما خاله راغی ولې د سیم مکه چې سر راځي چې تر ما خو سره پورې بتقو وجرو کې دا غف شبو دی کوو چې نو باندې وخت تیر شي نبی کریم علیه السلام بس الله ځان لګري شو د الله ذکر وکاو عبادت کوم عبادت کړي ظاهر د معلومه کې چې ذکر رب العالمین کړي دي منځونه کول یا د ابراهیم علیه السلام په طریقه او یا د موسی علیه السلام وې څه قرنه دی سړی دی نبی کریم علیه السلام صحابه له ویل چې د سړي په ما باندې ایمان راوړې ما خو الله راځي خو لیکن مور ډیره مریض را ما ورته ویل چې هغه خدمت کوه ما خو مرزه او کله چې تاسو خو الله راغی ګور دعات یو غوړې دا مستجاب الدعوات دي او کله شراغ عمر چې ورته صدر واچو ورته ویل چې مال دوه غواړه دی هو چې قرنی خو له سړی راغی دروازه ټک ټک کړه وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته شیخ هغه وعلیکم السلام لماذا جئت ولې رالی وی زه خو دی وجه نه لم چې د ازمه سخت قید شو تنگ شو د چې تنگ شو چې بالکل نور انتهایی مرتبه له ورسېدو ما ویل زرا شه زبر د سر لکینه ما اسه بو سر دا وخت تیر کوم غب بو سر ولا مجلس بو کوم هغه ورته نشه خبره وکړه ما ظننت احدا وی قسم په الله ما په هیڅ باندې د ګمان نو چې هغه په واجبوالي کې قیدیږي او تنګيږي من خو د خلکو سره په دې مجلسونو کې تنګيږي چې کله یواجه د رب العالمین سره نظم نیاز او مناجات تاسو سره سخت خبره دی وکړه خو جناب نبی کریم علیه السلام د غار حرا په طرف باندې توجه وکړه غار حرا د څه غره دی جبل نور حجاج مبارک بدل لیدلې د مکه له مخامخ الته
الته چې کله نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورغی نو د بیت الله ورته مخامخ ښکاری او تقریبا دغه د طول 2 غزه یا 4 غزه دی عرض شیده د پوکم 2 غزو په اندازه باندې دی 2 غزه مګیله ضعیف نبی کریم علیه الصلاه والسلام د غره وروخه ته دیګره محمد رسول الله شجاعت لا ګوري هیڅ کوم پاغي د کې نشته دی غار دی د شپې په پاتې کېدو د 10 ورځو 15 ورځو د میاشتې په اندازه اوس غو حجاج دي د رسول الله شجاعت ته معلوم شي انت به الله بندگی کوله کله 15 ورځې کله 10 ورځې کله 15 ورځې حتی تر دې پورې حدیث د مسلم کې راغلی دی وی جاورت بحرا شهرا وی ما د حرا په دې غار کې و میاشتې راکړه ستوانه وب به ځان سره ولې وته به وخت ورو د الله بندگی به کوله خدیجه کبرا چې محمد رسول الله کزو هغه په پاس غره لور خطله او دله به د خوراک او ساک تنظیم برابرو تر دې پورې چې د بعض احادیث نه دا معلومیږي رسول الله اخر د خپل کورم د غره فعال راو دلته به د شو کوټنی غو نه جوړ کړه خپل اهل او د الله بندگی کوله د خلکو نه بالکل لا جدا شو د خلکو سره ناس هیڅ خوند ورنکي د خلکو د مجلسونو باندې بخیدو دي چې راغی دا بندگی به کوله نو نبی کریم علیه الصلاه والسلام الله رب العزت ولې په دې کې تربیت کوي ترڅو پوری په دې کې استعداد پیدا کی تقوا پکې راشي د دې وجنه چې کله په انسان کې خپل تقوا نه هغه مخاطب باندې به اثر نه لري دا تقرون بیان تاسو ګورئ اسمه تاسو درسونه کړه ګورئ یو ورځ چې نشه کیفیت په انسان باندې ولګي چې د انسان د زړه کې وجدا حیثیت ولري بل ورځ بل لکه او بل ورځ درس وشي خو سړی ویل لکه نن سره کم چلو دغه وجه ده کله چې انسان ذکر وکي تقوا وکي داغه په اثر کې الله بیان کې اثر اچوي په دې باندې اثر وکي ته په دې ملګرو باندې موچي دا به دې شي نه چې سړی په وجه کې غب شپ لګي او هغه د ناس په مجلس کې کوي چې کله د تقریر او ترجمه وخت راغی په منډه باندې راشه او خلاص کو یو څو ایتونه وایي او ځا د دې لپاره به شپې دعاګانې غواړي تیرې بکای ذکر بکای د شی موي رب العالمین دې زم محتاجم زما د ملګری محتاج دي مالم په هدایت نصیب کا دي ملګرو لم په هدایت نصیب کا رب العالمین د محمد رسول الله تربیت کول په دې ځای الله رب العزت کدي چلا بوتلو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام 3 کاله په دې ځای کې تیر شو په دې صورت حال د سلوي کله عمر له چوله شدونه الله رب العزت له وسوه را دیږي خو اول شپږ میاشتې خوبونه و د ربيع الاول نه خبره شروع وا تر رمضان پورې د شپږ میاشتو کې د مزیدار خوبونه رسول الله لرال عائشہ به فرمایي لکه سبا حدیث بخاری کې راځي کوم خوب به چې ویل تاسو د شي ګمان کوله ک بالکل چې دا په وې ک باندې لیدلی یو به ولید ملګر له ویل چې د صورت حال له د به بل ولید او دا ډیره وناشه مبشرات دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې اول مال دا زیر راکړه شو او رسول الله فرمایي اخر وخت کې د علماء الله ختم کې مړ بشي هر سړی په خپل خوبونو باندې به فیصله کوي که خوبونه الله د انسانانو لږ کې وراشي څو بني شي دا خو لور شي ته پوښتنه وکي او رسول الله دام فرمایي وی لا تصل الا حبيبا او لبيبا چې کله دی خوب ولیدو او ډیر مزیدارو د دې ته پوښتنه یا د خپل دوست نه کوي یا به هغه چانه چې هغه د خوبونو تعبیر لري پای باندې پوي هر چاله مو ویا وجدار چې هغه کوم تعبیر وی سو دا د مرغې په کو کې دا خوب نه کته دي اقا تعبیر در باندې واقع کیږي وګدي ډن شي چې په کوم طرف باندې سروت ټول به ما شي وشي کې دې چې تاسو خوب لیدلی او ته یو چاله بیان کې ایسه هغه غلط تعبیرو کې سبا ټول مسله ختم شي رسول الله خوبونه ولیدل او بل نشه واقع په کې داراله یوسف علیه السلام د یو مستقله معجزه وا چې خوب ولیدو پلار لوي ویل هغه تدبیر وکي نبی کریم علیه الصلاه والسلام به کله د غار نه کته کېدو او د مکی له براتلو د من بیت الله لا دي چې ګور باندې سلامونه شول السلام علیک یا رسول الله رسول الله به کله چې مخ واړو هیڅ شی بم نو ونی بور باندې سلام واچو السلام علیک یا رسول الله چې دغه به وخت هیڅ شی بم نو واخونه بوا حدیث مسلم کې راځي رسول الله فرمایي قسم په الله اق کانه چې د نبوت نه مخکې په ما باندې سلام اچولې دی وسم معلوم نه چې دا دی او کدا دی او کدا ابو ذر رضی الله عنه ورس پختنه وکړه ویل یا رسول الله تاسو څنګه معلومه شو چې پیغمبر شوی دا تاسو معلومه کړه هغه ورته ویل یا ابو ذر وی معلومه مې دا کړ چې زرا روانو ما د دې غار نه شو خړګي علاقه له شرانم یو دوه ملائک را لید انسانانو په شکل باندې وی یو د شي پاس پاتې شو دا بل لاندې زما خواله راغی وی دې برانی دې لاندې ویلې او هو ایدا اگر چې د اخر زمانه نبی جوړیږي وی هغه ورته ویل نعم دا اقا انسان چې د اخر زمانه نبی جوړیږي وی ښا وی د دلان ملک سره تلوا وی زیبرا واخستم په دې وته لګي کینولم او زما سره په دې خوا کې دی بل تل کې بل سره کینو
وېزه پیدرون شو به بل کسر سره بدی تل کې ورواچو داغه په طرف کې به پیسې درون شو به لږ کسان په هغه تل کې واچول به پیسې درون شو به زر کسان په هغه کې واچو رسول الله فرمایي وې دومره درون شو چې دا دغه تل ډیره اوچه تلاړه حتی نږدې و چې په ما باندې شره و جوړیږي وې دې برني ملائک دلې ویلې دلان دلا چې تعالی خبره کومه دا د اخر زمانه محمد علیه الصلاۃ والسلام نبی قسم په الله کدا ټول دنیا سره راوالي په دې وته کې واچو د انسانانو جنات او هر څه او جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دې بل تل کې واچوي رسول الله ور باندې درین به ما معلومه کړ چې زه خو عادي انسان یم دا دومره دنیاواله په ما کې ولې راغی هغه په دې مناسبت باندې راغی چې په ما کې معنوي قوت رب العالمین اشور دې شغیل ویل شي نبوت وې دین ما معلومه کړه اوس دې کې اشاره ده دیلا لکه څنګه چې محمد صلی الله علیه وسلم قدرمن دی رسول الله قابل د قدر دی د رسول الله سنتم قابل د قدر دی داغه خبرم قابل د قدر دی دسی بنو چې لکه دا سنت طریقه رسپکه غونې وګڼي یو سره په سنت طریقه باندې موږ کې دښمنی دی وسره په سره کې پیدا شي یا دا قشان داغه طریقه سپکه وګڼي یا کله ورته یو خبره وکي او کله ورته بل خبره وکي نه زمون پیغمبر دروند خبره به شي وي ترنده او دا دروندواله په دې باندې راځي چې انسان د رسول الله خبره په ټولو خبرو باندې راوچته کی رسول الله فرمایي حدیث د مشکات کې راځي وي په تاسو کې وسړی د ایمان والا جوړیږي نه تر څو پورې چې ما د ارسنه محترمونه غړي شاه ولی الله سے فرمایي فعل انسان حجت الله البالغه کې دل له توجه کوي تاسو له خبره لا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ د مسیح او قوي عالم دی هغه فرمایي چې کله په یو عمل باندې د جناب محمد صلی الله علیه وسلم حدیث موجودی قران کریم موجودی او موږ د یو بل مولا او بل چا خبره او د یو بل شخص او د پیر خبره د والی خبره د حکمران خبره راوالو او د رسول الله خبره پریدو فما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمین سبا که قیامت کې رب العالمین مخې له ودرېګو موږ الله له څو عذر به پیش کو هیڅ عذر نشي پیش کوي موږ به رسول الله خبره اخلو لکه شربینی چې لیکلي دي د سورې لقمان روایت په تشریح کې د خلکو خبره په دې باندې تلو کله هر چا خبره د سره برابر و بالراس والعين په سر سترګو باندې موږ به منو او که چیرته برابر نه و داغه خبره به موږ پریدو موږ په دې باندې مکلف نه یو موږ چې مکلف یو د محمد صلی الله علیه وسلم په خبرو باندې الله مکلف کړي د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بارک راغلی دي هغه په خپل په دې اقرار کړی دی شافعی صاحب احمد صاحب مالک صاحب چې اے خلکو دا زمون خبره راوالی په دې قران او سنت باندې وتلې کچیر د قران او سنت سره برابر وي عمل په هوګي کې نه په دقه دیوال باندې وروولې د رسول الله خبره به چار پر نه و ماتای چلکه دی خو دې صاحب خبره ده دی خو د رسول الله خبره ده خو خیر ده دغه کې ماته شي دی خو رسم رواج ده دی خو حدیث ده خیر ده حدیث به کې پاتې شي دی خو ملک ده دی خو حدیث ده خیر ده حدیث به کې پاتې شي نه د رواج ده پاره نه د مولا ده پاره نه د امیر ده پاره نه د رهبر ده پاره موږ به د رسول الله خبره ماته نکو دغه نه جوابونه ونکو کله دې خلکو خبره برابر وي په دواړو سترګو منو کوم برابر نه وي دا پرې دوه موږ رسول الله په رواني الله په کې دا موږ له خودل ته موږ معلومه شو تر دې پوری چې د سلويخ کلو په عمر باندې شو الله رب عزت ورته جبريل راولې غلو د عيسى عليه السلام نه وسولس کلو رستا نبی کریم علیه السلام په هجری شمسی کې سلويخ کاله شپږ میاشتې او 12 ورځې عمر لري رسیدلې دي سلويخ کاله شپږ میاشتې او د 12 ورځې په عمر باندې دي دا هجری قمری او هجری شمسی څومره دي 9 کاله 3 میاشتې او 2 ورځې په عمر باندې دي ځکه د هجری شمسی او د قمری په مابین کې لګوان دیواله شته انت سلويخ کاله شپږ میاشتې 12 ورځې جوړیږي هجری قمری 1402 او د موږ 1401 دی وسه په دې کې 9 کاله 3 میاشتې او 2 ورځې رسول الله ورسېدو چې الله رب العزت ورته جبريل راولې غلو او وحي ورته شروع شو الله موږ له هدایت راکړي لوی هدایت راکړي چې قرآن دی ته لوی نعمت اساسي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دې باندې لیکل کړی دي چې آیا د دنیا انعامات له خلک نعمت ویلې شي کنه به کدا نعمت مجازا نعمت دی اساسي نعمت زموږ اوسو لپاره چې رب العالمین را لګل دی هغه قرآن دی اساسي نعمت چې موږ لپاره کړی دی هغه محمد رسول الله دی اساسي نعمت چې موږ رب العالمین را کړی هغه موږ د محمد رسول الله ملګری دي صحابه ایمان دی ایمان شروش د دې قدر پکار دی د يهود نو سره چې قمقل خلک چې هغه د رسول الله قدر نه کوي د قرآن قدر نه کوي چې د سره په دښمنۍ کې واقع دي او هغه انسانان ته جاهلان خلک چې رسول الله خبره قدر نه کوي د قرآن نه کوي د خلکو خبره په دې راوچتای کله وای په دې کې شی نشته او کله وای دا کم دی او کله څو کله څو وای ورته رااله په دې کې فید باندې رااله چې جبريل عليه السلام رسول الله د شپې عبادت کو د مسکینانو سره به کومکونه کول البته د مسافر سره کومکونه کوله د خپل بندګي به کوله
د ابراهيم عليه السلام په طریقه یا د موسی عليه السلام یا د رب العالمین ذکر مونږ کو کوم چې هغه طریقونه موږ لا پاتې و خو جبريل عليه السلام ورته راغی لیکن د انسان په شکل کې نبی کریم علیه جبريل عليه السلام زموږ رسول الله داغه تشریح کړی دومره کې څو لکه دوه الکلبی د یو صحابي دی د رسول الله وزیر خارجه و په دې شکل باندې راغی سلام په واچو نبی کریم علیه السلام ویل چې لکه په دې شپه باندې دا سړی د زما خپل څه کوي چې راځي چراغی نبی کریم علیه السلام له ویل چې اقرا الولا هغه ورته ما انا بقارئ مال السنلس به ورته چې اقرا الولا و معنا بقارئ ز پر سن پویګم دریم کرے ورته چې اقرا الولا ورته ویل چې شی ولولم هغه 15 آیتونه نازل شو رسول الله فرمای وی شکل اسما خو راغی ویزی دیږي کونی ولما او دومره زور کړم رسول الله فرمای چې زما خو لوته زموږ محمد رسول الله چې خلوځي خدا زوري د زرهاو پهلوانانو زور زموږ رسول الله کې رب العالمین خو دلې دي یدي جبريل چې کله اسمانه غاړه واخستا وې دومره زور مال راکې حتی بلغ مني الجحدا چې ما د جبريل د شکل لکاته جبريل نه خلوته له کم سره چې تاسو غي کې ونی شو زور دي کې وغه ټول طاقت را کوشي کې داغه نه خلوځي نو څومره زور پد کې او به جبريل زموږ رسول الله له دومره زور ورکې به دا غایتونه ما ویلې دا ولې زور ورکو په دې کې ډېر حکمتونه علماء دا ذکر کړی دی یو مهمه مسله دا چې رسول الله توجه جبريل غوښتله د نبی کریم اسلام عادت مبارک بداو چې کله به دې چا توجه غوښته یا به د وګنه ونیو یا به د وګینا او کله به دې سینه کې بوکس ودرشه ورکی لکه ابي ابن کعب لا کله به د زنګون باندې لاس کې خو جبريل عليه السلام د رسول الله توجه ځان لراړه ولا او بل د دې وجنه چې د پسینه کې دا کم علم دی دا دل ورنقل شي د رسول الله نشه خلوځ قوه پیراله د دې وجنه روس سیرت کې براشي وزما سینې چې کله سری کړه یو تاسو سره د سرو سره په دې کې یو شی او به می چې شی او به وزما سړی ومنځلو او چې په کې راوړي په دې کې اچول تر دې پورې چې سینې می درنده شو نور بیا نبوت ویول ولا اقرا دې کې څه به څه خبره په دې صورت 15 ایتونه کې تاسو سره کومه اقرا دې لفظ کې اشاره ده دیلا چې د ټول عاقلانو په نسبت بهترین شی چې د اغلیک او لوست تعلیم دشمنان دي کاغه مسلمانان دي عوام دي که اهل علم دي نارینه دي که زنانه دي ادیبان دي که شاعران دي د ارچانه چې تاسو کې نه هغه ټول د لیک لوس او د دې شو سخت ایب کینو اول امتیاز پدې کړي صاحب خو پرې دا چې لیک لوس دا اوچت شه ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم رب العالمین دار والله ولېګل اول دې دا معلومه شو به ورته شو ویلې باسم ربک ونوم صادرب لوستل به کوي ګوره مونږ چې دا لوستل کو په دې علم کې رب العالمین له محتاج یو د څه موږ تاسو نه کوو او دا به مونږ نه و چې لکه دا کمال ګوره په ما کې ځکه د شي تقریر مو کې وعظ مو کې او دا مو کې نه د زمون په سینه کې زمونږ اوسو په دماغو کې او به دې شبه کې دا اثر او به برابر وره دا ټول د چا په فضل باندې کېږي نو باسم ربک په هر وخت کې چې تکله شروع کوي یو لیک لوس کوي نو ګوره د الله په نوم باندې خلق الانسان من علق انسان پیدا کړی د جموارین علقنا وینه کې جمعواری د معنا دا چې دا قران بس تاسو سینه کې راجمه شو په دې کې ډېر ناشنا علوم الله راجمه کړی دي رسول الله فرمایي علماء ته مړیږي نه او کچیرته داوود ربونه ټول رنگ شو داونی قلمونه شو د قران حکمتونه لیکه دا به ختم شي نور راشه به لیکه به نه ختمي شي دا موږ تاسو صرف یو لهجه خلکو لا بیانو چې په دې طریقه نو قران دی حتی تر دې پورې علوم القران کې راغلي دي ابن قطان لیکلي چې قران کې اویا سره علوم تاسو دغه خبره ده ساينس پدې کې تاریخ پدې کې جغرافیه پدې کې هندسه پدې کې حساب پدې کې طب پدې کې تاریخ پدې کې معاملات پدې کې دا ارث پدې کې موجود دي دا خبره د خلکو غلط راشه لکه دا قران نیمګړی دی د رسول الله سنت نیمګړی دی د څو پر د نوري خبرې دي تکمیل ونه کی دا ډیره غلطه خبره ده د دې وجنه ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې ارث رب العالمین الله په قران کې ذکر کړی مونږ چې په نه پوهیږو دا نقصان څنګه دی دا ډېر ظلمي به انصافي به چې موږ تقریرونه کې دا خبره کوو چې اے خلکو ډېری مسلې شته په قران کې نشته ډېری مسلې شته رسول الله په حدیث کې نشته نو ځکه موږ قران او سنت نه په دې قانون شین له محتاج موږ د سی وایو چې هیڅ شی نشته مګر هغه ټول په قران او سنت کې موجود دي تاسو سوال کوم موږ د الله فضل کرم سره جواب کوو چې ته به نه پوهیږې دا به صرف پتا کې نقصان دي ستاسو نقصان باندې دا به ګورو نقصان په قران کې نه راولي چې لکه دا مسله په کې نشته او نه نکاح په کوم ځای کې دا چې دا حرام ده او د پلاني شي ذکر په کوم ځای کې د پلاني الحمدلله د اهل علم مشرکینا کوم چې د قران او سنت ماهرین دي طالب د اړ خبرې په زرهاو جوابات وکړي د قران او سنت به برابر کړي به ورته دوی ویلي رب ستا چې هغه خاوند عزت ته الاکرم دې کې اشاره ده له قران عزتمن دی
میش عزتمن ده، جبريل عزتمن دي، رسول الله عزتمن دي. کوم سره چې د قران سره تعلق لري دا به عزتمن شي. د دې وجنه په عزتمن میاشت کې نازل دي چې هغه د قدر، چې هغه د رمضان میاشت د قدر شپه. بعض خلک دا فرمایي چې په 20 د رمضان باندې نازل شوی دی، لیکن د صحیح حدیث سره دا تاریخ مناسب نه دی. رسول الله فرمایي تورات الله په شپږم د رمضان باندې نازل کی، زبور یا تورات چې په څلورم باندې، زبور په شپږم یا تورات په شپږم باندې، زبور په لسم د رمضان باندې راغی، انجیل چې دا په اتلسم باندې یا یو دم نازل شو یا شروع وشو، او قران کریم په 30 باندې او د قدر په شپه. نو به ذهن لدا سوال چې د قدر شپه هغه خو په تا کو شپه کې 30 خو جفتا. جواب دا دی چې د قدر شپه په ټول رمضان کې دا غالبا دا په تا کې راځي، خو کله کله په جفت کې هم دا راځي. ځکه رسول الله د خپل بیان ویلي چې د الله سره د رمضان په پاتې شي وس ملاګانې وتړي، بندګي لزان تیار کړي. نو نبی کریم علیه الصلاه والسلام له ویل چې قران د عزت کتاب دی، د آیات ساتي څومره عزت چې الله د قران قاری له ورکړي بل چا نه دی ورکړي. هغه انسان چې د نبی علم لري، هغه مولا چې علم کړي خو لیکن قران زنه دی، لیکن هغه انسان چې هغه قران زره دغه په سینه کې قران پروت دی، دی خلکو له کار په دنیا کې پیدا کیږي یا نه پیدا کیږي، لیکن د قران د قاری لپاره الله تعالی اسباب برابرۍ نه پریدم. ځکه عزتمن کتاب سره به دي سینه کې دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي چې کله مرشد له دا شینه نه خاوري کوي دا بدني حتی تر دې پوري. رسول الله فرمایي الله به د قران قاری له وی چې ولا اخري آیات سره ستا منزل لستا کور دې ته ګور شپږ په بنا بر یو قوله دومره اوچت بلډینګ به د قاری د قران ډیر اوچت شي لري چې په سینه کې شي دی وی اکرام. رسول الله فرمایي د دې قراو اکرام چې تاسو کوي دا د سیده لکه رب العالمین اکرام چې تاسو کوي دی ورته ویل چې خاوند اکرام دی. نو راکته شنور رسول الله راکته شو. نبی کریم علیه السلام فرمایي چې کله دا مال ویلې وزره راکته شمه بره مې د غره بیرته وکاته، جبريل مې په خپل اصلي شکل کې ولیدو. اول د انسان په شکل باندې راغلی وجه دا و چې محمد رسول الله چیرته په اصلي شکل کې براشه ما شنه جوړی تقبیل نشي، زړه به بیل شي مړ بشي، د عادي انسان په شکل لاغی. رسول الله چې شور وکاته و ما جبريل ولیدو 600 وزره وی، او دا یو وزر چې کور کې مشرق او مغرب ټول لاندې کوي چې دی خو مې کاتم جبريل او چې دی خو مې کاتم جبريل او چې دی خو مې کاتم جبريل او چې دی خو مې کاتم جبريل. و ما چې شروع وکاته هغه مال راوکاته مال ویلي انت رسول الله وانا جبريل، رسول الله او جبريل. نبی کریم علیه السلام فرمایي د دوړو ول په ماده کې دا غوخه نور فراب باندې رااله، پر رسول الله باندې نور یخلی دانه نه وته یره پیراله. خدیجه الکبرى غید ورقه ابن نوفل نور سبن ان شاء الله راشي معلومات کړی چې دا به اخر زمانه نبی جوړیږي. خادمان ولیکل چې د اسماء خاون ولې نه وخت کې مخکې په خپل وخت راتلو وسنه وخت شو غیر له مسلاله الت نو د رسول الله کور په مکه کې او التم نو چې دغه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خدیجه الکبرى خو علی راغی او یره ور باندې رانه وته دا ورته ویل چې تاسو ما خادمان ولیکل چرته وته به زملونی پټ می کوي د انسان نه کدا ګر خلم رواني، لیکن دا غواړي چې زوس په ځای کې نه نوځم چې انسان باندې یره راشي. چې کله د محمد رسول الله دا یره لاړه خدیجه له ویره خبره نه وینا ویل چې اول د انسان په شکل باندې وسړی راغی او دا کیفیت او ځان له زور کړم او اخر دا رقم وزرونه او دا کیفیت او دا ما باندې نازل شول. دیجه پر دا خبر را ورسېده ان شاء الله کرا روان چرشنبه فورج باندې نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې په زنانو کې چې اول ایمان راوړو، په ماشومانو کې چې اول ایمان راوړو، په سړو کې هغه جنب ان شاء الله هغه خبره به شروع کوو. رب العالمین د محمد رسول الله تعالی دری موږ تاسو له نصیب کې الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.